انسان د مصیبتونو نه څنګه خلاص شي؟ مصیبتونه، غمونه، خفګانونه، پریشانه انسان ته ډېرې رسیږي. دا مسلې خو تقدیري دي، خو دعاګانو کې ډېر اثر شته دي. امام احمد په خپل مسند کې یو حدیث نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم وایي که څوک دا دعا ولولي مړ به شي، خو الله به د مصیبتونو نه ساتي، د بلاګانو نه به الله ساتي. هغه څه چې انسان ته ډېر درد رسي هغه نه به انسان ساتي. دا دعا د انسان ولولي. دې دعا کې د انسان حسن خاتمې ته اشاره ده. الله به ته د خاتمه درکړي. الله به ته د بدو آفتونو، د بدو امراضو، د بدو مصیبتونو نه وساتي. ښکلې دعا ده او په حدیثو کې 2 قسم الفاظ باندې دا نقل ده. بار بار لوستل پکار دي. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. عجیب دعا ده. یا الله زمونږ انجام ښه کړه په ټولو کارونو کې او موږ وساته د دنیا او د آخرت د شرمونو نه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. یا الله زمونږ انجام ښه کړه په ټولو کارونو کې، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. د دنیا او د آخرت د شرمونو نه یا الله موږ بچ کړه. دا هم ځان سره بار بار وایو، بهترینه دعا ده.